په دې دلیل یې زه خوښ نه وم د غریب زوی ومه غوړ سر نه ګرځېدمه او د ځوانۍ خوبه لیونی شي انور دې مړ کړو تورو خاورو ته ورځینه او ماته د زهرو ګولۍ راوړئ تشې سکروټې د یار غم نه غولئ. سلام قدرمن لیدونکو، د من ورغ جوړ اوس حاجي من پرته نصیحت او ورته د وزیدیا له درې اساس څنګه تاسو مونږ په دې فورمه کې شعر او شاعري سره تړلې ادبي ملګرو سره نصیحت خوشبختانه په فورمه کې را سره ما انور نظری ته په خبرونه کې کړلا خیر او سلام. ډیره مننه وردګ صاحب د دې علم چې تاسو به هم راته او د ساعت واقعیت جامع پرته نه لري په حاله تاسو سره په بندر قرار لري. که په پای کې راته نظری سره دا و چې کوم ځای کې زیږېدلی او تحصیل په اړه کې راته راوړئ. د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ زده کې زیږېدلی یم. سید آباد عالي لیسه کې زده کړې وکړلې. د هغې لیسې نه چې فارغ شوم بیا کانکور ازموینه کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی درې رشتو ته کامیابه شو چې اوس درېیم صنف پورې مو زده کړې رسولي دي او په دې پنځه اړوند زده کړې کوو. ډېره مننه نظري صاحب، که په پیل کې راته د شعر او شاعرۍ څه وایي؟ څومره وخت کېږي چې شعر او شاعرۍ د شعر او شاعرۍ په اړه که درته ووایم تقریبا 1.5 کال کېږي چې شعر لیکمه. هغه خپل لفظونه احساسات په یوه ناچیزه ژبه باندې وایم. نظري صاحب، که اوس دغه لیدونکو ته یو شعر واورئ اول سر کې به بیتونه وایم. وی ځینې اړیکې تمثیلي کومه قسم پرب چې لاسي کوم او ځینې یاران چې مې د زړه سر بولي زه هم په کلک ډول یاري کوم او هغه چې ماته یې کلچې وهلې زه په سرونو جواري کوم او زه د پښو او بدو نه یم یاره په انسانیت باچاخاني کوم او زه چې له مور نه پیدا شوی یم تر دا ګړی باوفایي کوم او که د پیډال زوی نه یم څه یم نو که د پیډال زوی نه یم څه یم نو که نه یم ولې بانډالي کوم. ډېره مننه. را به شو غزل ته وایه غزل به وورو د نظیر صاحب څخه. غزل ده وایي مکمل ګرو کړمه زه د یار غاصب یم. زه د یو غاصب زړه هر یو ښکلي ته پکار دی مناسب زړه چې زموږ یو پرمختګ زغملی نه شي ولې نه چوي د هغه مخاطب. ډېر ښایسته چې د پرېښوم خوښې د نه وم فریضاده در به نه شي بیا په لاس داسې زه مندر د هندو نه یم خوږه یاره خدای دې ووهه په دغه اورنګزېب زړه او د ښو خلکو خدا ستره نښاني ده چې محنت کاږي په هره یو عاصب زړه. زه به څه کړم دا ساده او لیونی زړه په دې وخت کې لږ پکار دی متعصب زړه او زه د خپل زړه په مورد نه وایم خلکو بعضې وایي خدای درکړی دی جالب زړه او ډېر تشویش انور په چا پسې خراب کړو مینه مه کوئ په داسې مسترۍ. ډېر ښایسته. قدرمنو لیدونکو، تاسو د انور نظري صاحب شعر واورئ. خدای چې ستاسو خوښي وسي. موږ د نظري صاحب څخه نور پوښتنې کوو، ژوند به یې پرې لیکو، قلمونه به ترې کړو. نظري صاحب دا راته ووایه چې کله دې چې شاعري شروع کړله استاد درلوده او که نه درلوده؟ یاره وردګ صاحب که درته ووایم د شاعرۍ په برخه کې داسې خاص استاد نه و. زموږ دا پوهنځي چې دا د ادبیاتو او د شعر او شاعرۍ اړوند ده هغلته به مې سر خلاصېدو کتابونو مطالعه وه او په هغه فورمونو او سیستم باندې ورسره سر خلاصېدو. خاص استاد زما سره نه و.
چې تا یو نیم کال کېږي شعر و شاعرۍ ته هم مخه کړې ده. ډېره د مخکې شعر و شاعرۍ سره شوق و که نه؟ شوق خو مې د مکتب د دورې نه شاعرۍ سره و. ډېر مخکې به ما داسې شعرونه ویل، خو زه ګوته شاید د شعر نوم ورنه کړم. خو هم اصطلاح که ووایم هسې بابولان یې رقم دی. بیا مې شوق مې و مطلب. وروسته غوښتل چې مثلا زه هم داسې د خپلې ټولنې خپلو وګړو غږونه ناخوالې چې دي د شعر په ژبه بیان کړي. ځینې کسان یو کار کوي یو موخه لري. نظري صاحب ستاسو د شعر ویلو څخه موخه څه ده؟ شعر چې دی ډېر مقدس څیز دی، نو باید داسې د شخصي منافعو دپاره ونه ویل شي، ځکه چې د شعر منفعت چې دی عام دی او ګټه یې ټولو ته رسېږي. نظري صاحب که دا راته ووایي چې د شعرونو په قالب کې کوم شعر ډېر لیکي؟ غزل لیکي، قصیده لیکي، رباعي لیکي، د بیتون لیکي، کوم قالب د شعر ډېر خوښ وي؟ وردګ صاحب د قالبونو سره خو ډېر مشکل نه لرم، د فورمونو سره، خو د غزل فورم یې ډېر زیات خوښېږي او په اوسني عصر کې او له مخکې وخت نه تر دا ګړۍ پورې غزل چې ده ډېره مروجه شوې ده او ډېر اکثریت شاعران همدغه فورم خوښ کړی دی. نو ما هم دا فورم خوښ کړی، خو تنها په دې باندې بسیه نه کوم. له دې سربېره رباعیات هم لیکم، نظمونه، مثنوي، مسدس، مخمس او ترکیببند او ترجیبند او لنډۍ. اوس کوم نظم لرئ چې زموږ مینوال ته واوروئ؟ دا نظم د وردګ صاحب معرا نظم ورته وایي، د قافیې او سېلابونو پابندي نه وي. دا بعضې خلک انتقاد کوي چې ډېره سخته ده په خدای چې د زړه زور مې ختم شوی چې یو کس مې له څنګ درمل نه خورم تر ډاکټره پورې نه ځم، له سهار نه تر ماښامه پورې ژاړم، ازاري یم له خپل ژونده سخت د زړه په سر اوتری، د راپېښې مریضۍ علاج مې نشته، هیلې ماته مې په زړه دي، غم زما په اوږو بار دی، شکایت له خپل ژوندونه خدای ته کړمه چې زه دومره بدقسمته ولې شوم، شکایت له خپل ژوندونه خدای ته کړمه چې زه دومره بدقسمته ولې شومه، له لمانځه وروسته دعا کې مې زارۍ درته ونه کړې، له لمانځه وروسته دعا کې مې زارۍ درته ونه کړې، سخت خفه یم له تقدیر نه چې انسان یم آخر دومره د زړه زور هم نه لرم، اوس د هغې کس په نشتون سخت په ویره او په ژړا یم، د آرزو کښتۍ مې ونیوه په سیند کې، زه په داسې سیند کې غرق شوم، زه په داسې سیند کې غرق شوم. ښایسته، ډېر ښایسته. کوم شاعر شعرونه ډېر اورئ او کوم کتابونه ډېر لولئ د شاعر؟ وردګ صاحب که درته ووایم شعرونه خو د اوسني عصر د ټولو شاعرانو اورو، داسې خاص انتخاب نه کوو چې مثلا فلانکی شاعر او فلانکی شاعر، هر څوک هغه کوچنی شاعر وي که لوی شاعر وي چې ښه شعر ولیکي، موږ یې د شعر سره کار دی، شعر سره موږ یې د شعر سره په شاعرانو کې د بیا کوم شاعر ډېر خوښېږي؟ چې ډېر شعرونه خو د ثناالله جان همدرد وخت ثناالله جان همدرد مې خوښ شاعر و، الله پاک دې جنتونه ورته نصیب کړي. ګران او خوږ یار زبیر قربان چې اوس ډېر یو زبردسته شاعري کوي، هغې شعرونه مې کله کله ترنم کوي یا تنها شعرونه؟ یاره ترنم کې خو به درته ناغه راشي. ووایي چې په راتلونکي کې څه پلان لرئ د شعر و شاعرۍ؟ کوم کتاب لیکي؟ کتاب به لیکلی؟ وردګ صاحب په اوس وخت کې داسې پلان را سره نشته چې زه د کتاب ولیکم، خو آینده کې انشاءالله کېږي به کتاب به هم لیکل کېږي، پوهنتون څخه فارغه شو، لږ له درسونو وزګاره شو، انشاءالله کتاب قدرمنو معززو لیدونکو دې وخت کې به د نظري صاحب څخه یو بل شعر و. نظري صاحب که د ګرانو لیدونکو ته شعر واورئ؟ غزل ده تنها کابو کړه ځان له بل څخه ځارېږمه، د نن دریې ته په صحیح ډول رخصېږم، د نن په خلکو د باور لاسونه مه یږده، زړه در وهي بالکل باوره ډېر خوښېږم، زه د بایللی یم الله دې مل بیا نه درځم،
زما لپاره انتظار مه کړه تم کېږمه د ونې سیوري ته یم ناست په ملا مې لاس ایښي ته راته وایې چې په ونه وربجېږم په یوه او دوه دوکو لا بریک مه نیسه ژوند کوه تر اوسه ځوان یې دومره زر په ملا ګرځې صبر که غواړې ځان په خلکو ومنې نادان آشنا اخلاق پرېږده له پیسو څخه تېرېږم واه ډېر ښایسته ډېر ښایسته که غواړې ځان په خلکو ومنې نادان آشنا اخلاق پرېږده له پیسو څخه تېرېږمه زه د یارانو د پښو خاورې یم ثبوت لرم ته خو یار نه وې ته معکوفه کړه غږېږمه او چې خوښ دې نه ومه او لاړې زه دې پرېښودم د زړه نښان هم فیسبوک باندې رالیږم واه ډېر ښایسته ډېر ښایسته خو هغه چې لاړل هغه پرېږده نور په درد نه خوري هغه چې لاړل هغه پرېږده نور په درد نه خوري د خدای لحاظ وکړه انوره نور ویدېږه واه ډېر ښایسته زبردست مشاعرو کې دې ګډون کړی و یاره وردګ صاحب موږ د شاعرۍ خو ډېر کم وخت داسې مشاعرو کې مې ګډون نه دی کړی او مخکې وردګو کې هم د مړې ګل مشاعره وشوه زه دلته ننګرهار کې وم او ورستګي مې ونه شوی کړی څه فکر کوي هر څوک کولی شي شعر شاعري وکړي او که نه یو بیت وایي شاعري که الهامي کیفیت نه وای د دنیا خلک به واړه شاعران نو شاعري چې ده دا یوه الهي ورکړه ده دا په ډېر زیار او کوښښ باندې نه کېږي غزل به درته واورم چا سره جوړه د یار انځور راغلی دی سر باندې مې یاره کلتور راغلی دی ډېر ښایسته خلکو د شهرت لپاره ځان کړلو ایرې ستا یار د محنت پکې مشهور راغلی دی او یمه د پولدارو له کوڅې څخه روان سترګو ته مې هره یو مزدور راغلی دی ډېر ذهن کې نه راځي دلی یار داستان نیم ساعت کې شپږ ځلې ضرور راغلی دی ښایسته ډېر چېرته چې خبره د پیسو وي په قسم هلته لیونی آدم په سور راغلی دی وردګ صاحب چېرته چې خبره د پیسو وي په قسم هلته لیونی آدم په سور راغلی دی او چوک باندې ولاړ دی انتظار دی تر بیګا نن هغه بډای سړی مجبور راغلی دی ټیټه ورته نه وایمه هسې یم پښتون چېرته مې چې مخې ته تربور راغلی دی او نه مې شي پیرزو په دې زمان کې ګل سوخن ځکه هر سړی نن ډېر مسرور راغلی دی څه چې انور زده کړل له دې خلکو دې زمان څه چې انور زده کړل له دې خلکو دې زمان پاتې ورته عقل او شعور راغلی دی دري صاحب د خبرو په دوام کې که درته وایي په رنګونو کې د کوم رنګ خوښېږي په رنګونو کې مې دوه رنګونه ډېر خوښېږي یو سور او بل زیړ علت یې څه شوی علت خو یې دا دی چې دا سور رنګ چې دی دا د کامیابۍ نښه دی سور رنګ څه پوخته کېږي پخېږي او زیړ رنګ چې دی دا د ناکامۍ نښه دی چې کله ناکامي ونه ویني نو کامیابي دا یوه غزل ده وایي څوک ګلغوټۍ څوک ښاپېرۍ راولي موږ یار ته کم خپله نستی راولي او زه خو مین د یار په سترګو نه یم ما به چوکاټ ته یوه خولګۍ راولي د خپل ښایست په اور ورېتمه پیغله په موږ جپې د عاشقۍ راولي د عاشقانو بندګانو محلونه د خدای همیش آباد له بربادۍ راولي خلکو ته زور د پیسو نه دی معلوم څوک په ځوانۍ څوک په یارۍ راولي زه په تیاره کې د عشق تللی یمه زه په تیاره کې په تیاره کې د عشق تللی یمه ما ته به خدای خپله بجلۍ راولي او انور د یار په بدو نه کړي نظر په ما د یار ټولې سختۍ راولي او په ما د یار ټولې سختۍ راولي په خپرونه کې پښتو ژبې
وتی او ځوان شاعر انور نظري راسره مېلمه دغه ستا په شعر کې دغه شوخي دا د رومي لامل دی یا نه کوم بل لامل هم لري؟ خاص لامل نه لري، بعض اوقات د خپل طبیعت نه. یو بل په ډېره مهم بله پوښتنه چې نظري صاحب په ژوند کې کله مین شوی؟ دا پوښتنه خو ډېره سخته هم ده، خو دومره به ووایم چې د دې خاک په هر وګړي هر فر باندې د زړه له تله خاص مخاطب لنډۍ لري که لیدونکو ته یې واورئ؟ ولې نه، لنډۍ راسره دي. وایي عشق د وړو وړو کې کار نه دی، په عشق کې ګرګ هم خوړلي دي سرونه، او زما په عشق کې ګټه دا وه سر مې ببر ګریوان هم څیرې ګرځومه، او 3 متره رخ به رانه تاوي د 4 مترو اجازه هم نه لرم. د کبرجنو خلکو ضد یم، د کبرجنو نه مې کېږي نفرت. آسمانه ولې نه رالویږې ستا د سایې لاندې نه کېږي کوم کارونه، او زما معیار په عاشقۍ کې د ښو اخلاقو صحیح سرته رسونه. زما معیار په عاشقۍ کې د ښو اخلاقو صحیح سرته رسونه، او ما د لالي د پښو خځل کړې خو په ما یې پل کړې چې په سر مې وخېږینه. زه د مودو راهیسې ستړی د یار په غېږ کې به مې شپه کله راځینه. انوره څومره په زړه کلک وې له تا نه ړنګې مینې څه دې وکړې دینه. زما وجود په لالي بوج و، لالی مې سپک و، زه د سره په غوندې وردک صاحب، زما وجود په لالي بوج و، لالی مې سپک و، زه د سره په غوندې ومه. د زړه ایستل یې خورا سخت وي، څوک چې د زړه ته ناڅاپي راغلي. باغ باغ مې زړه ورپسې شین دی، د یار بېلتون دی، زه یوازې پاتې یمه، او مین د یار په دید خوښمن دی، چې مین د یار په دید خوښمن دی، نور یې له ټولې نړۍ کېږي نفرتونه، او دا تفکر مې خیال پلو دی چې په خپل لاس به په لالي کوم نازونه، او په چلم 2 سکروټې ګورم ماته د 2 بندو خولګۍ را یادوینه. د بړو جنګ کې شهید نشوم، له نازک زړه نه مې کاږه وتلي دینه، او له وردګي وربل د ځار شم، له وردګي وربل د ځار شم، واړه کایتک د کې کاږه ورکړي دینه، او زور د بېلتون د نصیب مشه په ما مینه نجلۍ هلته ورکوي. واه واه، ډېر ښه. د پروګرام اخري شېبې دي، نظري صاحب پیغام څه شی د ځوانانو ته او شاعرانو ته؟ پیغام خو په شعرونو کې هم لیدل کېږي، هر یو شعر نوی پیغام لري، او داسې یو پیغام ورته لرمه چې په یارۍ کې په زړه غل مه اوسئ، پاک او مقدس اوسئ، له یارانو سره ښه روابط وساتئ. په یاد شي دغه ناخوال د خدای د ځوانانو په مابینځ کې ورکړي، که نن سبا قدرمن لیدونکو، دا و زموږ د نننۍ خپرونه چې خدای دې کړي چې خپرونه ستاسو خوښ شوې اوسي. خپرونه کې راسره مېلمه انور نظري و چې د شعر و شاعرۍ څخه تاسو خوند واخیستو. دمن خپرونه مو تر پایه کړو. تر بیا چې زه تاوله وردګ د ابدره یوټیوب چینل څخه ستاسو خدمت کې حاضر یم. د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. خدای په امان، الله مو مل شه. مننه، خیر اوسئ.